دلته هغه لسګونه بېوزله ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خصوصي کورسونو کې ګډون وکړي اوس وړیا زده کړې ترلاسه کوي. دغه وړیا پروګرام د خوست ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې یو هڅاند ځوان پیل کړی دی. هغه نوښت چې د ګڼو کورنیو او ځوانانو لپاره د هیلو نوې دروازې پرانیزي. په دې تعلیمي پروګرام کې انګلیسي ژبه، د وړیا مهارتونه، دیني زده کړې او سیاسي مضامین تدریسیږي. د دې پروګرام بنسټګر وایي د دوی اساسي موخه دا ده چې ځوانان له بېکارۍ او ناپوهۍ وژغوري او د علم، پوهې او مهارت پر لوري وهڅوي. د نوموړي په وینا که ځوانانو ته مناسب فرصت برابر شي، کولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. ولسوالیو کې همکاران لرو، دوی مو هڅولي دي چې موږ ته دغه د زده کړو زمینه چې هلته موږ ورته استادان پیدا کوو په وړیا ډول. موږ خپله ځو هلته ثبت نام روان کړی دی. انشاءالله زه څو ورځې مخکې چې ورسره خبر شوم تقریبا تر 200 پورې داسې ځوانان چې دوی نشي کولی چې په کمزوري اقتصاد کې یا بېوسۍ کې خپلې زده کړې پر مخ یوسي، موږ ورته انشاءالله د اطلاعاتو کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت په همغږۍ دغه وړیا برنامې برابرو. په یاد پروګرام کې ګډونوال زده کوونکي هم د دې نوښت هرکلی کوي. دوی وایي دلته نه یوازې تدریسي مضامین ورزده کیږي بلکې د شخصیت جوړونې، ځان باور او مثبت فکر کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. الحمدلله ډېر خوشحاله یم چې موږ ته داسې یو زرین چاند په لاس راکړل سو. دا چې موږ 12 کاله 13 کاله زده کړې وکړې او موږ ته داسې زرین چانس تر اوسه په لاس نه ده راغلی چې موږ خپله زده کړه یو چا ته وښیو او یو څه زده کړو. یوازې د وینا د زده کړې لپاره تر څو موږ هغه تشه چې په خپل ځانو کې احساسوو همدغه تشه راډکه کړو، همدارنګه د وینا په برخه کې یو پرمختللي د پرمختګ په لور چټک ګامونه واخلو. نو کله چې موږ دلته راغلو، کله چې د وینا کورسونو ته لاړو، نو موږ لیدل چې هلته کورسونو د فیسونه 1100 یعنې پر داسې بیه باندې د هغوی فیسونه وو. په ورته وخت کې د خوست اطلاعاتو کلتور ریاست مسوولین وایي پلان لري چې د دا ډول با احساسه ځوانانو پر مټ د تعلیمي بهیر نورو لرو پرتو سیمو ته هم وغځوي څو لا ډېر بېوزله ځوانان د زده کړو له نعمته برخمن شي. اطلاعاتو کلتور ریاست د ځوانانو چې کوم نوی سیم په شروع کړی وړیا ټولګی د ویناولۍ په برخه کې او کمپیوټر برخه کې هم انشاءالله دا شروع کوو. دا سیم په شروع شوی دی، فلحال د چنار خصوصي د ساقي دی او دلته یې موږ چې کوم استاد دی خدای رضي کار کوي، وړیا کار کوي. نو موږ هڅه کوشش کوو دا رقم نور پروګرامونه هم برابر کړو چې ځوانان دې پوره وړیا استادونه پیدا کړو. دا نوښت په داسې حال کې پیل شوی چې ډیری ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو له فرصته بې برخې دي، خو دا ډول هڅې کولی شي د راتلونکي لپاره روښانه هیلې ولري. حیران احمدزی، امید راډیو، خوست.